ورنه ما درته ویل د انسانیت ته د قیامت میدان ګوري. حضرت مقداد ابن اسود یو حدیث را نقل کوي، امام مسلم را نقل کړی دی چې کله د قیامت میدان کې انسانان را جمع سي نو الته المر یو میل قدر میل. محدثین په دې کې دي چې د میل څه مطلب. میل په عربي کې سلایي ته ویل کېږي چې سړی سترګه په توروي، او میل په عربي کې د مځکې یو حصې ته ویل کېږي، هغه مسافت او مقدار ته چې موږ دا یو میل مځکه ده. نو محدثین وایي نه معلوم چې اوس الله تعالی د المر د سلایي مقدار د انسانانو پر سرور راشو کوي کې د مځکې د یو میل مقدار راشو کوي. حالانکه نن په دې دنیا کې المر د په 4 یا 5 اسمان کې دی، او د هر دو اسمانو په مابین کې 500 کاله لار ده. د هغې ګرمي پر د انسانانو باندې بیا هم دومره درنه ده. لیکن ستاسو څه ګمان دی چې کله یو سلایي قدر د سړي پر سر سربیره المر ولاړي، او یا د دنیا د مځکې د یو میل مقدار د المر لري، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې انسانیت په خپله خوله کې غرق. د بعضو انسانانو خوله هغه در دې بجلکو پوري، او د بعضو انسانانو خوله در دې زنګنو پوري، او بعض انسانان در دې نامو پورې در جګره پورې په خوله کې. او پیغمبر علیه السلام به دې خولې له لاس داسې وروړي، او بعضهم حق و اذنه، بعضې به د دې غوږو مقدار په برابري په خوله کې غرق ولاړي. او ورځ به 100 کاله تېرېږي، 50,000 کاله به هغه یو ورځ تېرېږي. نن زما او ستا زندګي 100 کاله دی، 50 کاله ده، یا 60 کاله ده، 80 کاله ده. د ډېرو کمو انسانانو زندګي 100 کاله ته رسېږي. که چیرې په دغه 50 او 60 کاله زندگی کې انسان د الله تعالی خوف او بیره د دماغ کې نه راوګرځي، زما په خدای قسم بیا 50,000 کاله ورځ پر انسان باندې په ډېره سختي او په ډېره ګرمي کې تېرېږي. هغه بیا ډېره ستړې تېرېږي، هغه بیا د ډېره بد حالت سره تېرېږي. حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه کتاب کې لیکلي دي چې یو بزرګ دی، هغې ډېر زیات عبادت کوي، هغې د ورځې 3 واره قرآن کریم ختموي، او د دې 3 واره قرآن کریم د ختمه سه وروسته د هغې نور هم ډېر عبادات دي. یو شاګرد ورته وایي، ورته وایي استاد جي دا دومره په مشقت کې دي ولې ځان اچولی دی چې د ورځې 3 واره قرآن کریم ختموي او د دې څه سیوا نور عبادتونه هم ډېر کوي. دی ورته وایي بچی د ورځې د دې دنیا عمر څومره مقدار دی؟ هغه ورته وایي د دنیا عمر 9,000 کاله دی. د آدم علیه السلام څه ونیسئ تر قیامته پورې د دنیا عمر 9,000 کاله دی. ورته وایي بچی د قیامت ورځ 100 کاله ده؟ ورته وایي د قیامت یوه ورځ 50,000 کاله ده. ورته وایي بچی د 9,000 د 50,000 څویمه حصه ده؟ ورته وایي 9مه حصه یې ده. ورته وایي سړی چې د زندګۍ په ورځ کې چې 9مه حصه دا په محنت کې تېره کړي، نو دا نور ورځ بیا آرام سړي ته نصیب کېږي. او که ته په ورځ کې 9مه حصه لا محنت نه وکړې، بیا به د دې ورځې د آرام تمه څنګه وکړي؟ نو مقصود دا دی چې هغه ورځ بیا ډېره ستړې ورځ ده. حدیث شریف کې راځي چې ما من عبد الا سیکلم ربه محاوره، دی ورځ باندې هر بنده د الله تعالی سره مخامخ خبره کوي. لیس بینه و بینه ترجمان، په دې ورځ باندې د الله او د بنده په مابین کې څه ترجمې والا نشته چې د یوې خبره بل ته ترجمه کوي. الله تعالی د هر چا په ژبه د هغې سره خبره کوي. الله تعالی ورته یا ابن آدم انی نظرت لکم منذ ان خلقکم، ما د هغې ورځې څه تاسو ته کتل په ډېره خاموشي سره، په ډېر صبر سره، په ډېر برداشت سره مې درته کتل. د کومې ورځې څه چې مې پیدا کړي واست تر دې ورځې پورې. بصرت اعمالکم وسمعت اقوالکم، ورته ای بندګانو ستاسو د ټولو خبرې مې واورېدې، ستاسو د ټولو کړنې مې واورېدې، ستاسو د ټولې زندګۍ ظاهر و باطن په دې ټولو باندې آګاه یم چې څه مې وکړو، څنګه رالاست. ورته الیوم انصتو، نن چپ راته ودرېږئ، بس یو به یو څه نه وایاست، ټولو به چپ ناست یاست. ورته هذه اعمالکم، دا مې عملونه دي چې دا میدان په ډک دی.
فمن وجد فيه خيرا چې کم چا په دې اعمالو کې د خیر عمل پیدا کړي فليحمد الله د الله حمد خپل رب حمد وایي ومن وجد فيه غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه کله چا په عمل نامه کې د خیر د اعمالو سما سوا نور د ګناه اعمال پیدا سو فلا يلومن الا نفسه یو سړی دی پر بل چا ملامتیا نه وای ټول ملامتیا دی پر خپل ځان وای چې دا ټول ما د ځان سره کړی دي روایتو کې راځي فینظر الى ایمن منه دا بنده به دې شي طرف ته داسې وګوري فلا يرى الا ما قدم بل شی بنی اغه اعمال به پراتی چې د مخکې په دنیا کې څه کړي دي ثم ينظر الى من هو ایسر بیا به دې چفه طرف ته وګوري فلا يرى الا ما هو قدم بل شی بنی چې څه راستولی دي د دنیا څخه هغه به پراتی دې طرف ته به نیک اعمال پراتی دې طرف ته به د ګناه اعمال پراتی ثم ينظر الى امامه دې مخ ته به وګوري داسې مخامخ به وګوري او چې کله مخامخ وګوري فلا يرى الا تلقاء النار مخته به جهنم ورته ولاړي او جهنم به څنګه ولاړي جهنم به 80 فرشتو نیولی او د هرې فرشتې په کومه کې به 80,000 فرشتې ورسره ولاړي او دې ټولو به جهنم ته جلونه وراچولي او جهنم به په داسې غوره کې هغې به په داسې غضب کې هغې به په داسې حالت کې د انسانیت باندې حمله وي پیغمبر علیه السلام که د یو سړي سره د 80 انبیاو اعمال ورسره وي لا به د هغې د عقیده وي چې نن زما دپاره خلاصون نشته د هغې څه وروسته به پیغمبر علیه السلام ورته ویل اتقوا النار ولو بشق تمره ای خلکو د دې جهنم سزان وګورئ چې په کم شکل باندې د جهنم سزان کتلی سي په هغې شکل باندې د دې جهنم سزان وګورئ او د جهنم سه د کتلو بهترینه لار دا ده چې انسان په دنیا کې د الله تعالی عظمت په زړه کې راولي د الله خوف و خشیت په دماغ کې راولي او د هغې په خاطر د زندګۍ د ګناهونو سزان راوګرځي ما درته ویل چې کله د قیامت منظر دې حدیث کې راغلی دی چې 50,000 کاله یوه ورځ ده او مځکه ګرمه ده او هر انسان په خپلو خولو کې غرق دی لیکن چند کسان به داسي چې الله تعالی به په دې ورځ باندې د ګرمۍ څخه د خپل عرش سایې ته راوبولي یوم لا ظل الا ظل د الله د عرش د سایې څخه بغیر به بله سایه نه وي در هغې لاندې به انبیا ناست دي در هغې لاندې به شهدا ناست دي در هغې لاندې به صالحین ناست دي او د ده نوم به هم اخیستل کېږي او دې سایې له هغه څوک به راغوښتل کېږي چې دنیا کې د چا په زړه کې خوف او خشیت راغلی چې کوم چا په زړه کې د خوف او د خشیت د الله تعالی د بیرې څخه د ګناه څخه ځان راګرځولی او د الله تعالی د بیرې څخه د ګناه څخه ځان محفوظه کړی الله تعالی به په دې ټولو کې هغه هم د عرش سایې ته راطلبوي نو بیا به د الله تعالی د عرش په سایې کې ناست حضرت عمر رضی الله عنه وایي بعضې انسانان به په دې ورځ داسې چې هغې به نبیان نه وي هغې به شهیدان نه وي لیکن الله تعالی به پر داسې محلاتو باندې کښېنوي چې د انبیاو د شهداو به غیبتور باندې کېږي وایي کاش کې نن پر دې محل باندې موږ ناست وای څنګه خلک به وي هغې کسان به وي چې هغې 2 کسان دي صرف زندګي یې د الله تعالی د رضا په خاطر په محبت کې سره تېره کړې زما او ستا په مابین کې مینه د مقصود مې دا دی چې الله تعالی را سره راضي سي نه زه ستاسو څه غرض دنیوي لرم نه ته زما څه لرې او دویم به هغه سړی چې هغې یوازې ناست دی د الله تعالی خوف و خشیت پر باندې غالب سي او د دې سترګو سه د اوښکې څاڅکی راتوسي ټول انسانیت به په ډېر زیات وهم کې لیکن دې انسانانو باندې به 1,000 وهم نه وي ټول انسانیت به په ډېر زیات خوف او په بیره او په غم کې پر دې انسانیت به هلته 1,000 خوف و غم و بیره نه وي لکه الله تعالی پر قرآن کې وایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون پر هغې باندې به نه خوف وي پر هغې باندې به نه حزن وي نه پر هغې باندې د غم